السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای تعالی دې وکړي ملګرو چې روغ جوړ به ستا د صحت په جامو کې پوه ملګرو د سحر الکلمات لسمې برخه ده که لسمې ته راځو. دا چې موږ دا ډېر وخت نشرات نه وکړې نو یو څه بوختیا مو درلودې نو مصروفه ولو نو راځو اوس بلې برخې جوړولو ته یو څه خلاص ولو. نو دلته به تاسو راسئ ملګرو زموږ په اړه دلته به تاسو کمپونیټ برخې ته راسئ. دا کمپونیټ به تاسو جوړ کړئ کسټم ډیالوګ. دا موږ تاسو ته دغه کړي دي، زه به لینک په هغه کې درته واچوم. بیا هم مخکې مو درته اچولي ولو د دغو بلاکو د کمپونیټونو ښکته به راسئ دغلته ښه ځه ملګري به دا پرېږدئ. له ټولو مخکې به تاسو دلته راسئ کسټم ویو ته، دغې برخې ته چې راغلئ په دې ځای به کلیک وکړئ. دلته مثال درته لیکم چې زما دلته شیو آی ډي ورکوم، بیا به راسئ په دې ځای به کلیک وکړئ لینیر ایچ او له هغه نه وروسته به راسئ له دغه به یې شي ایچ ټو پرینټ کړئ. بیا به له هغه نه وروسته دغه یو اغره واخلئ ایمیج او دا به ورټیکل کړئ. دا لومړی لینیر او ټیکسټ ویو بله ټیکسټ فی الحال هم دومره بس ده. او یو بټن را واخلئ. دغه بټن باندې دلته کلیک کوم چې ورته لیکمه سمه ده او دا سایز داسې کوم بولډ به یې کړئ. هغه نه وروسته مثال دا رنګ داسې ورکوم دغسې او راځو دغه رنګ هم د کاریال د دغه چې کوم رنګ ده دغسې رنګ بولډ را ورکړئ او دغه ته به هم بل ټیکسټ ویو ته داسې رنګ ورکړئ. له هغه نه وروسته به راسئ بېرته مین اکټیویټي ته، دغې ته دلته به راسئ دغه کوډ چې دی دا به تاسو کاپي کړئ. دا به واخلئ او راوباسئ په دغه ځای کې به یې پیسټ کړئ. دغه ځای کې نو له هغې نه وروسته ملګرو دا دغه هم لکه چې غلط ورکړې ده ښه شېبه ملګرو ښه دغه د سر دغه د ملګرو دغه رنګ به ورته را ورکړي. دغه نو راباسئ اوس به دغه ټولو ته آیډیانې ورکړئ. مثال زه ورته ووایم چې ټي او دلته هم ټي نمبر 1 او له هغه نه وروسته دغه د غټ آی ډي چې دی دا یوازې دغه په سی باندې دغه کړئ او دا بټن هم یوازې بي کړئ چې هلته آیډیانې ورلره ورکړئ وړکۍ او دغه لینیر چې دی یوازې ایل. نو راځو دلته تاسو خپل ځان په اړه چې شي لیکئ. مثال ورته ویې لیکئ، دلته ورته لیکمه چې زموږ په اړه دا به یو څه غټ کړئ. مثال 1400 به راوړئ بولډ به یې کړئ او دلته مثال د ځان په اړه چې تاسو چې غواړئ هغه ورته ولیکئ. هر څه چې غواړئ مثال تاسو کریاله د هغه ورته ولیکئ او پکې پیسټ یې کړئ دغسې او دغه ته د هر طرف څخه داسې 20% فاصله ورکړئ دغو دواړو طرفو څخه له رایټ او لیفټ څخه. نو راسئ دغه داسې بېرته کړئ او دغلته ایمیج ته هم مثال 100 هغه ورکړئ، اندازه سایز ورکړئ او ایمیج چې هر یو تاسو غواړئ پکې کیږدئ. نو بل دې ځای څخه وځئ راوځئ دلته او دغه بټن ته به راسئ. له هغه څخه وروسته به راسئ ښکته دلته لیکلي دي کسټم ډیالوګ، په دې ځای به کلیک وکړئ. دغه لومړی بلاک کسټم به انتخاب کړئ، دغه به انتخاب کړئ کسټم یو او اکټیویټي هم اکټیویټي. له هغه نه وروسته به راسئ دلته به هغه لینیر آی ډي ورته ولیکئ. مثال د ایل او له هغه نه وروسته دلته لینیر لیاوټ انتخاب کړئ، دلته بیا آی ډي
دغه ځای کې به تاسو اړوند دغه ورته انتخاب کړئ چې څه شي ده او هغلته به هغه پسې ورته انتخاب کړئ. اوس مثال دلته زه ټیکسټ ورته انتخاب کوم، دلته به آی ډي ورکړو اول، دغه ځای کې به تاسو ټیکسټ ورته انتخاب کړئ، ټیکسټ ویو، دلته هم ټي، بیا دا کاپي کوم دغه ته ټي نمبر 1 او بیا هم راځم دلته هم لیکم چې ټي نمبر 1. دا دغه آی ډي سوله مثال اوس یو بټن پاتې دی دغه دا کاپي کوم، نو دلته به بي ورکړو او دلته هم بي. نو تاسو به هغه ټولې آیډیانې دلته چې کوم ورکړلې هغه ته هغه به ټولې دلته څنګه کوي پکې دلته بټن ورته انتخاب کوي. بیا دا کاپي کوم، دا د لیږدو. اوس دلته موږ سره بل چې ولو ایمیج وله، نو دا سی په نوم سره هغه آی ډي سی وله دا به ورکړئ او دلته به هماغه ایمیج ویو انتخاب کړئ. دا د لیک کېږدئ، نو وروسته دغه حلولو بټن راواخلئ. اوس نو سر ته راسئ، دلته زه راځم، نور کوم کار نشته، یوازې دغه به ورکړئ، یوازې به دغه ون کلیک راواخلئ او دغه ځای کې به کوډ ایډیټور کې به تاسو د بټن هغه ورکړئ. بیا ښکته راځو کسټم ډیالوګ ته، ښه، او دغه بلاک به راواخلئ، د دې به پکې کېږدئ. نور نو اتې کار نشته، دغه پوره کسټم ډیالوګ سولو جوړ سولو. راځو اوس ګورو رانوی چې کار کوي او که یې نه کوي. ملګرو راځو ګورو خلاصوو یې چې کار کوي او که یې نه کوي. نو دغه دا زموږ په اړه باندې زه کلیک کوم، نو دا تاسو ګورئ موږ ته یو کسټم ډیالوګ راواړولو، دغلته هغه ایمیج راواړو، دا یې هم ټایټل او دا یې هم ټیکس او دا هم بټن سولو. نو فلحال چې یو کار پاته ده هغه دا ده چې تاسو به دلته راسئ، بټن ته به چې ورکړئ ډیزاین ورکړئ. زه راځم دلته بټن ته، دغلته به بي دغه ورکړئ او دلته مثال شل یا دا نه دغه هغه راواخلئ بلاک بي او دغه راتاول باید راډیو څنګه وي، شل وي او دغه هغې باید یو یې کوي، یو صحیح ده. دا هم دغه رنګ او دا هم د بکګراوند رنګ یې سپین کوي. نو دا د لیک کېږدئ. نور نو هېڅ کار هم نشته. نو تاسو به راسئ ملګرو یو کار به وکړئ، دا به ټوله کاپي کړئ، دغسې داسې کړئ. نو دلته هغه نه وروسته به راسئ دغه ته، دلته ګورئ ملګرو دغه آی ډي چې زموږ د ابوټ په نوم سره ورکړې ده، تاسو به دغه یوازې ابو کړئ ځکه چې موږ او دلته موږ کار دغه هغه لینیر شلمې ته وسپارو. دلته به د اړیکې دغه ته راځو، کسټم دلته به راسئ، تاسو به انټینټ کمپوننټ جوړ کړئ، رابسئ دغه بلاک او دا بلاک به راواخلئ، دلته به دغه انتخاب کړئ او دلته کال انتخاب کړئ ځکه چې موږ غواړو اړیکه ونیسو نمبر فون له لارې. نو دلته به تاسو ټیل ولیکئ او بیا دغه وروسته خپل نمبر مثال چې پروا دغه خپل نمبر مثال ما انتخاب کړو، هغه نه وروسته به سټارټ دا به پسې ورکړئ او دا به د لیک کېږدئ. راځو دا هم کاپي کوو ټول، دلته یې یږدو. هغه نه وروسته مثال دلته کاریال په اړې ته راځو، نو تاسو به ښکته راسئ، دا به راواخلئ کاریال په اړه دغه. دلته تاسو دا د لیک کېږدئ، واجمون کلیک ته راسئ، هغه بټن دغه چې ده آی ډي دلته ورته انتخاب کړئ بي او دا د لیک پکې کېږدئ. نور هماغه ټول دغه دي همداسې وي او دغه ته راسئ، مثال دلته به تاسو راسئ، دغه ایمیج به راواخلئ، دغه دلته به تاسو هغه د ایمیج دغه چې ده د سی په نوم سره ولو، دا به د لیک کېږدئ او دلته به د هغې عکس ورته انتخاب کړئ. مثال زه وایم چې بل عکس لرې د کریال په اړه کې بل عکس درکړم، دا به هلته دغه ورکړئ او ټیکسټ ویو دلته راسئ، ټي نمبر 1 والا د هغه آی ډي ورته انتخاب کړئ او دلته مثال د کریال په اړه دغه خپل ځان پورې ولیکئ، کریال په اړه پکې ولیکئ.
نو دا ته دا یم د غاړه دا به ټول داسې کافي کوي ملګرو. دغسې هغه نه وروسته به راسئ یا دلته به راسئ و دغه ځای ته ډراور ته. نو په ډراور کې ملګرو دغه اکاونټ ون کلیک دغه او دغه ون کلیک ایمیل ون کلیک وتلو بټن دا به ټول تاسو اډ کړئ. راځو لومړی به تاسو دغه ته راسئ دغه ته دغه ځای ته. نو دا زموږ په اړولو نو تاسو به داسې وکړئ ملګرو دغه لومړی لینر چې ده ډېر دغه چې ده دا به را داسې کړئ او صفر به کړئ. پیډینګ به یې څنګه کړئ؟ صفر به یې کړئ. کله مو چې صفر کړو نو دغو ځای ته به راسئ دا به چې کړئ رایټ کړئ ښي طرف ته یې واړوئ دغه یې. نو رابسئ ملګرو لومړی زموږ په اړه هغه بلاکونه چې وو موږ څنګه ساتلي دي دغه بلاکونه وو دا ټول موږ څنګه دي دا ساتلي تایر مو ایښي دي. رابسئ ون کلیک ته یوازې هغه د بي بټن چې دا به څنګه کړئ انتخاب کړئ. نو کار نشته پکې دا به راواخلئ د دې به کېږدئ. دا به څنګه کړئ راواخلئ دا د دې به کېږدئ. بل هغو نه وروسته د زنګ دغه ولو نو د زنګ دغه خوا ته تیاره د انتخاب ده. بیا له هغو نه وروسته ابوټ ولو یعنې د کاریال په اړه و زه باید وګورم امکان لري هغه یا هم بل یې وي. ښه هلته خو مرسته غوښتلو په نوم سره و. د مرسته غوښتلو لپاره هم تاسو داسې وکړئ اړیکه انتخاب کړئ. دلته راځم د اړیکه چې ده مرسته غوښتلو کې خو باید اړیکه انتخاب شي. ښه نو اړیکې لپاره بیا تاسو خپله خوښه ده ملګرو چې دلته تاسو لینک انتخابوئ یا کوم بل شی. نو زه راځم مثال لینک انتخابوم. نو دلته به تاسو ویو ورته ولیکئ. ویو مې چې کله کېښود نو دلته مثال تاسو خپله یو لینک واچوئ هغه که د ټلګرام وي که د واټساپ یا که د کوم بل شي وي لینک یې راکافي کوي په دغه ځای کې څنګه کوي ورته واچوئ. یوازې دغه هلته د کال په ځای باندې ویو ورته انتخاب کړئ. نور اتې څنګه ده کار یې سم ده بس نور اتې کار کوي. له هغو نه وروسته ایمیل ته راځو. ایمیل دلته خوندورو بلاکو دغه ده دغه د ایمیل دا به راواخلئ. دلته ایمیل ورته ولیکئ. مثال زه خپل ایمیل ورته لیکمه دغه مثال ما دا ایمیل ورته ولیکلو او دلته مثال میسیج ورته ولیکئ. دا مې خپل ایمیل نه ده پردی ده زما په خپل نوم سره ایمیل ده. ښه نو د هغو نه وروسته دا د وتلو بټن لپاره به تاسو دلته راسئ ډیالوګ جوړ کړئ. دغه خالص ډیالوګ دغه نوم سره ما ډیالوګ جوړ کړو. ښکته به راسئ دغه ده ټایټل انتخاب کړئ. مثال زه ورته لیکم چې وتل. دلته راسئ چې ورته ولیکئ مثال آیا غواړئ ووځئ. دلته پسې مثال ورته راولیکه چې دا د اوکې بټن ته مثال هو او دا هم د کنسل بټن ده یا او دا هم د ساتلو بټن ده. دا به راواخلئ د دې به پسې کېږدئ. هغه نه وروسته به راسئ یا سر ته که چېرته یې غواړئ مثال ووځي نو دغه باید دلته کېښودل شي او ووځي بس کار ختم. نو ملګرو دغه پوره طریقه شوله ستاسو تندر وښوده. اوس نو راځو کاریال رانه وو ډراور دغه ته هم داسې څنګه کار سپارل کېږي. ډراور په برخه کې کار سپارل کېږي. دلته په دغه کار نه ورته سپارل کېږي او د مخې د کسټم ډیالوګ مو هم طریقه درته وښوده. نو تاسو هم ملګرو چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ خپل اصلي چینل چې د غزنوي ویر په نوم سره ده هغه هم سره سبسکرایب کړئ. په هغو کې زمونږ ډېر خوندورې ویډیوګانې پورته کړي دي سره له پروژو سره ډېر خوندورې ویډیوګانې مې پورته کړي دي چې تاسو زیات سوچ که زده کوی سئ. نو دغه هلته مو ابتدایي چینل ده دغه اصلي چینل زمونږ هغه ده چې په هغه کې ډېر خوندورې ویډیوګانې مې پورته کړي دي. تاسو یې وګورئ نو انشاءالله ضرور یې سوچ که زده کوی سئ. ښه نو ملګرو دغه ده زه راځم زمونږ په اړه دغه ده. اوس راځم کاریال په اړه. کاریال په اړه تاسو وګورئ ملګرو دغه یې هم بدله کړه ایمیج دغه ایمیج یې هم بدله کړه او دغه یې هم بدل کړو. دا هماغه یو کسټم او راځم په ډراور کلیک کوو. نو ډراور همدا ده ملګرو تاسې وکتلو
څومره خوندور شوی د زموږ په اړه او ایمیل لیږل، نو دا د ایمیل راته راواړولو، کاریال تړل، نو دغه د دغه هغې راته راواړولو. ملګرو که چېرې غواړئ ډراور سایز مو کم کړئ، نو رابسې دغه دغه یوازې لینیر دغه انتخاب کړئ او راسئ دغسې مثال څو یې کړئ، 6 یې کړئ، 6 نه 1 ملګرو، دغه یې کړئ، دغه لینیر دغه ته راسئ، 300 څخه یې څو کړئ، 290 یې کړئ، یا مثال 280. دا تر ټولو خوندور سایز ده، کم هم ده. او رابسې دا لومړی لینیر به انتخاب کړئ، مثال زه ورته وایم چې له ښي طرف څخه 6 فاصله ولري، 6 نه 6 زیات ده 4، او له پورته طرف څخه دې هم مثال 2 ولري، له ښکته طرف څخه هم 2. نو اوس یې ګورو نو اوس که څنګه ډیزاین پکې راځي په ډراور کې. ښه نو ملګرو ګورئ چې اوس کار کوي او که نه. نو تاسو ورته وګورئ ملګرو چې ښایسته ډیزاین پکې راغی چې فاصله مو له هر طرف څخه وار کړله. نو تاسو به یې بل کار وکړئ ملګرو، دلته به راسئ، دا د وتلو ون کلیک چې دی دا به راواخلئ، دا به هم وساتئ. کله مو چې وساتل دې ځای څخه به وځئ. ګورو ملګرو یوه خبره درته کومه، په ډراور کې باید تاسو په دغه ځای کې کار ورته وسپارئ. دا مثال د ویو برخه ده، دا مثال د کمپونینټ ده، دا هم د اکټیویټي ده، او دا هم د مور بلاک ده. تاسو باید کار دلته ورته وسپارئ، دغلته یې باید ورته اضافه کړئ. مثال دلته تاسو باید خپل هغه ورته اضافه کړئ، بټنونه ورته اضافه کړئ، او دلته یې نشئ ورته سپارلی. په دغه ځای کې چې تاسو مثال ډراور ته راسئ، په دغه ځای کې کار ورته وسپارئ، دلته په دغه ځای کې دلته کار نه کوي، تاسو باید دلته بټنونه ورته هغه تر څو د تل لپاره پکې کار وسپارل شي. نو رابسې دغه ځای کې به کلیک چې وکړئ، دا دلته تیاره ده سپارل شوی ده. کار څنګه ده تیاره ده سپارل شوی، ځکه چې د دغه آی ډي او د دغه آی ډي یوه ده. کوم وخت چې د یو شي آی ډي یوه وي، نو چې ته دغو ته کار وسپارې، مثال ډراور کې هم آی ډي یوه وي، په ویو برخه کې هم، نو هغه آی ډي چې کوم کار دی دلته ورته سپارلی ده، په یوه صفحه کې به ډراور هم وي، نو هغه په دغه ځای کې هم ورته څنګه ده په بله آی ډي کې هم چې آی ډي یو وي، په بل بټن کې هم کار ورته سپارل کېږي. آی ډیانې یو وي، کار څنګه کېږي، یو ورته سپارل کېږي. داسې نه چې آی ډیانې یوه وي، کار د یوې آی ډي ته یو کار وسپاري، د بل ته بله، نه چې آی ډیانې یو رقم وي، نومان یو وي، نو کار یو رقم څنګه ورته سپارل کېږي. او د کاریال شیر کولو او د دغه لیست او د دغه لیست ته به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کار وسپارو، او دغو بټنونو ته به هم انشاءالله بیا په راتلونکي ویډیوګانو کې کارونه وسپارو. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.